باقاعده تور باندې الیکشن 2017 او الیکشن رول 2017 څنګه چې موږ ته انسټرکشنز ایشو دي موږ فالو کوو چې کوم کوډ اف کنډکټ دی موږ الریډي کنوی کړی دی کینډیډیټس ته کینډیډیټ سکروټیني مو پراپر کړی ده څه قسمه وایلیشن مونږ نه دی پرېښی خپل کوشش مونږ پراپر کړی چې الکټریسټي پول ټیلیفون پول یا په وال چاکینګ وغیره دا ونه شي او دې نه علاوه چې پریزایډنګ افیسرز دي چې کوم مونږ ډیپیوټ کړي دي ایله مونږ حلف اوچت کړی دی انشاءالله اوورال انوایرمنټ ډېر ښه دی سیکیورټي به څه صورتحال وي اوس او د الیکشن ورځې لپاره مو څه پلان تیار کړی امن و امان صورتحال سیکیورټي پلان لوجسټیک پلان کمیونیکیشن پلان درې واړه مونږ سره تیار دي سیکیورټي دا ده چې زموږ خاصدار او فرنټیر کور انکلوډینګ ملټري دا به ډپلایډ وي انشاءالله په ایچ پولینګ سټیشن 182 دی دې کې 35 چې کوم دي دا موږ سنسټیو ډیکلیئر کړي 35 موست سنسټیو دي یو چې دا سنسټیو دی سی سی ټي وي کیمراز به باقاعده انسټال کیږي انشاءالله او دې نه علاوه هر کینډیډیټ ته موږ سیکیورټي ورکړي ده ټیک شو دي او دې نه علاوه تر 26 پورې موږ الاو کړي دي چې د ځان سره پرایویټ ګارډز وغیره کېږي نو زه بیا پرمټ ورکوم دی اټومیټک ویپنز لپاره زنانو ووټ لرازو ښځې به ووټ اچوي داسې تکلیف ورته نشته په دې حلقه کې چې ووټ به نشي اچولی یا داسې خبره به وي که پولینګ سټیشن یې جدا وي بوتونه یې جدا وي څه طریقې کار وي جناب داسې ده چې فیمیل ووټونو نه خو بغیر کېدی نه شي 10% نه چې کله ټرن آوټ کم دی نو خو بالکل هغه چې دی به سیز کېږي څه چې رولز تاسو ته وایي ایټ د سیم ټایم زه به لږ دا خبره وکړم چې 10 چې کوم دي زموږ سپریټ وومن پولینګ سټیشنز دي او 74 چې کوم دي دا زموږ کمباینډ دي ټیک شوی دي نو وومن به وي موږ لیډي سرچرز 84 چې کوم دي ډپلایډ کړي دي تقریبا او وومن موږ انکریج کړي دي رولز دا چې دوی به ووټ اچوي غونډ کنټسټنټ کینډیډیټس په دې باندې اګري دي غونډ علاقې کې چې څومره دي دی اګري دي چې بالکل او وومن به راځي په خپل پرده کې سپریټ بوتس به وي ښه په خپل رواج حیا د هغې په پرسپیکټیو کې به دی انشاءالله ووټ کاسټ کوي نو اخراجاتو نه که څوک تیری که تاسو به یې نوټس اخلئ بیا تاسو ته زه دا وایم چې ما چې څومره دی ایکسپنډیچرز کوي په الیکشن باندې دې هم ما نوټس ورکړي دی بیا ما ته خپل ایکسپنډیچرز راته وښیل چې زموږ دومره ایکسپنډیچرز اخراجات شوي دې لپاره سپریټ اکاونټ دی هغې اکاونټ نه دی 40 لک روپیز چې دی مجاز دی ایچ کینډیډیټ چې دی سپینډ کړي خو دې کې ایشو دا ده چې کوم جواب موږ ته راځي نو هغې کې دا د کلیر کټ وکړي چې ما ته ووټرز چې کوم دی دا خرچه کړي نو فردر کې بیا څوک کمپلینټ په دې یو خاص کینډیډیټ باندې کوي نو موږ بیا د اډوایس اخیستی شو د ای سی پي نه